سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. طالب چارواکي تورخم ته تللي وایي د افغان کډوالو جبري ایستل د ټولو نړیوالو معیارونو په خلاف دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي وایي چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو په جبري ډول شړل د ټولو نړیوالو معیارونو په خلاف دي. ښاغلي حنیفي د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 31 نیټه چې د لړم له 9 نیټې سره برابره ده د ننګرهار ولایت د تورخم په سرحدي کارګوټي کې له پاکستان څخه د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر څخه د لیدنې پر مهال د خبریالانو ته ویلي حکومت به یې وطن ته ستنېدونکو افغان کډوالو سره د خپل توان مطابق مرستې وکړي. ملا عبدالسلام حنیفي له پاکستان څخه وطن ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدلو لپاره د طالبانو مشر لخوا جوړ شوی عالی کمیسیون مشري هم کوي. ښاغلي حنیفي وویل اجباري اخراج د ټولو بین المللي نورمونو په خلاف کار دی. اسلامي امارت طالبانو حکومت به د خپل توان مطابق انشاءالله په خپل وطن کې کوښښ وکړي چې د دوی ضروریات او مشکلات حل شي. ډیپلوماټ وايي کډوال د طالبانو پر ضد د یوې ستراتیژیکې وسیلې په توګه کارول کیږي. ډیپلوماټ ورځپاڼې لیکلي له خپلې خاورې څخه د بې اسنادو افغان کډوالو پر شړلو د پاکستان ټینګار ممکن له دې سره اړه ونه لري چې اسلام آباد غواړي د افغان کډوالو له بار ځان خلاص کړي، بلکې د لیکوال په وینا تر ډیره د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو لپاره دي چې د پاکستان غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د پاکستان مهمه غوښتنه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د هغه مشرتابه پر ضد جدي اقدامات وکړي چې د پاکستاني چارواکو د ادعا له مخې د افغانستان په خاوره کې اوسیږي. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی، هغه بریدونه چې تر ډیره په پاکستاني نظامیان پکې په نښه کیږي. کابل کې طالبانو له پاکستانه د کډوالو ایستلو چارې غندنه کړې، ویلي دي دا به یې دوه اړخیزې اړیکې لا ترینګلې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي له اسلام آباد یې په وار غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د نرمښت وښیي. مولانا فضل الرحمن وایي د افغان کډوالو د ستنولو موضوع دوه اړخیزه ده. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان کډوالو د ستنولو موضوع دوه اړخیزه ده. هغه لیکلي د افغان کډوالو د ستنولو پر مهال ویش او د تګلارو په اړه د افغان حکومت سره خبرې وشي. هغه زیاته کړې ځایي اداره او بانفوذه کسان د ناقانونه تر نامه لاندې په قانوني توګه میشتو افغانانو ته هم ګوتڅنډنې کوي او د هغو د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړی چې دا به له ګاونډي هیواد سره پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په ایکس پاڼه لیکلي یو ځلې بیا له پاکستان غواړي چې د افغان کډوالو ډلهییزې ستنې په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي، کنه دا به افغانانو لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به درېږي. د غزې په جګړه کې وژل شوي 80 سلنه ښځې او ماشومان دي. د غزې د روغتون مشر ویلي چې د غزې په شمال جبالیا کې د کډوالو پر کم د اسرائیل په هوایي برید کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې پر غزې د اسرائیلو بریدونه زیاتېږي، د اسرائیل لومړي وزیر د جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیوالې غوښتنې رد کړې دي. د الجزیرې تلویزیوني شبکې د سې شنبې په ورځ د لړم په 9 نیټه راپور ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د اورپکو په پراخو د تونلونو شبکه کې دننه د حماس له وسلوالې ډلې سره جګړه کړې. دا تونلونه د اسرائیل اصلي موخه ده، ځکه چې دوی د غزې له شمال څخه سویل ته د حماس د ځپلو لپاره خپل ځمکني بریدونه پراخوي. ګمان کیږي چې په دغه تونلونو کې د حماس شاوخوا 2040 یرغمل شوي کسان ساتل کیږي. حماس هم ویلي چې د غزې په سویلي سیمو کې پر اسرائیلي ځواکونو برید کړی او 4 اسرائیلي وسایط یې په راکټونو په نښه کړي دي. داودزی وایي پاکستاني پوځ د کډوالو په اړه منافقت کوي. د جمهوریت نظام پخوانی چارواکی محمد عمر داودزی وایي چې د پاکستان پوځ د افغان کډوالو په اړه منافقت سیاست کوي او غواړي په دې پریکړې سره د لویدیځو هیوادونو پاملرنه راجلب کړي څو نوې مرستې ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې سر له ننه د نومبر لومړۍ نیټه هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري د زور له لارې اخراج کړي. ښاغلي داودزی امریکا غږ سره مرکه کې ویلي چې پاکستان غواړي خپلې کمزورۍ د افغان کډوالو په زورولو سره پټې کړي. دا پاکستان لخوا د پریکړې د هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دغه ګام ناوړه سیاست بلل شوی دی. په پاکستان کې له خطر سره د مخ کیدونکو افغانانو د تشخیص او خوندي کېدو غوښتنه شوې.
په پاکستان کې ډیره بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کیدای شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنرۍ یا UNHCR ویاند قیصر خان اپریدي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو له چارواکو وغوښتل چې د یو هررخیز سیستم له مخې هغه کسان چې د ستنېدو په صورت کې د تعقیب او نیولو له خطر سره مخامخ کیدای شي وپیژني. د پاکستان د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایران وايي د هامون د حقابې په اړه له طالبانو سره خبرې مو ګټورې تمامې شوې. د ایران مرستیال ولسمشر د سې شنبې په ورځ ویل چې طالبانو په وروستیو خبرو اترو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د باران له پیلېدو سره سم به د هامون سیند حقابه راپرېږدي. علي سلاجقه وویل چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د هامون د حقابې په اړه ګډې ناستې به په منظم ډول دوام وکړي. د سې شنبې په ورځ د لړم 9مه نیټه د ایراني رسنیو د راپور پر بنسټ د هامون نړیوال سیند د اوبو د پریمانۍ پر مهال د نړۍ یو له مهمو سیندونو څخه و او په ټول ایران کې د خوږو اوبو تر ټولو لوی سیند دی. د هامون سیند شاوخوا 15900 کیلومتره مربع او د سیستان په سیمه کې تیر شوی، خو د هامون سیند لویه برخه په افغانستان کې راتېره شوې ده. ایراني رسنۍ د هامون سیند د وچېدو لامل د هلمند سیند د اوبو بشپړ بندېدل بولي، خو د هلمند او هامون له سیندونو څخه د ایران د اوبو د حقابې مسله د ایران او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې یو جنجالي موضوع ده. وروستی خبر ده چې جاپان د افغانستان تحصیلي نظام په بنیادي کارونو کې همکاري کوي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د جاپان له سفیر تاکیوشي کورمایا سره کتلي دي. یاد وزارت په خپله هیڅپاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د جاپان سفیر تاکیوشي کورمایا د افغانستان د لوړو زده کړو په پیاوړتیا کې د دغه وزارت کارونه ستایلي او ویلي دي چې جاپان د افغانستان او نړۍ ترمنځ تعامل رامنځته کولو هڅه کوي. هغه همدارنګه د ډاکټر ناکامورا پروژو د بشپړولو ترڅنګ د افغانستان له تحصیلي نظام سره د بنیادي کارونو په برخه کې د همکارۍ ډاډ هم ورکړی دی. دغه راز په دې لیدنه کې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د افغانستان او جاپان خو اړیکو ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې د جاپان هڅې د ستایلو دي. نوموړي زیاته کړې چې نړیوال باید په اضطراري حالتونو کې د مرستو سربیره د افغانستان په اساسي جوړونه کې هم برخه واخلي. قدرمنو کتونکو دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونه چې زه ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم په لیاله مو سپارم د الله په امان.